پاسی گلالیا خوب بیاو کې مینا یاره ډېر ښه شپه مې میږي میږي کېږي. قدرمنو سلام مې واخلی. افسر افغان یم په ګرین سکرین کې ناست یم. بلال انګار زمونږ د ښایسته ګلورین شاپور نه راغلی دی او وایي چې مرکه ریکارډ کوو. ځان یې ډېر ستړی کړو د هغه ځای نه تر دې ځای راغی. نو ته چې د پورې چم نه راشې په ما لازم ده چې سرتوره ودرېږم. دغه مرکه به وي، تاسو ته هم خوند واخلئ. د ګرین سکرین یوه خپله مزه وي. دا به بیا بلال انګار په خپل انګار ایډیټینګ باندې دا ګرین سکرین لرې کوي، بیا به یو سټوډیو راځي. نو به هر حال درنګ ساعت کې دغه مرکه شروع کوو. موږ سره اوسئ. لاله ستړی مه شي. ملا به راغلی کار به ښه کوو که نه؟ حوصله خو دې برابر ده؟ زه به بلکل ښکته پورته کښېنه. ښه ازمری جی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ قربان ډاټ کام. زه بلال انګار یو ځل بیا تاسو ته پښتو پروګرام کې هرکلی کوم. دا وخت کې د هغه شخصیت سره ناست یم چا چې په ډېرو لږ وخت کې خپل نوم پیدا کړی دی په ټول پښتونخوا کې. افسر الملک افغان په نوم باندې پېژندل کېږي. بس افسر الملک افغان سره ناست یم. د ده د مخې خبرې چې کوم دي د ما نه هېرېږي، خو بیا به هم کوشش کوم چې دا د طرف ته لاړ شم او ده سره خبرې اترې وکړم د زندګۍ په اړه باندې د څنګه د پیل ټو وته او څه مو خیال دی چې مخ په وړاندې به د خلاټ شي خبره نه شي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. بلال انګار صاحب ستاسو یا قربان چې ستاسو کومه د فیسبوک پاڼه ده د هغې د ټولو کتونکو ډېره زیاته مننه کومه. رښتیا خبره دا ده چې ډېر د لرې نه راغلې، ما ته د شاپور هم پته ده، ما ته د لوڼۍ هم پته ده. دا ستا د ادب سره مینه ده، دا ستا لویوالی دی، دا ستا عظمت دی چې دومره لرې لرې ځان ستړی کوې، ځان رسې او زمونږ اواز تر ولسه رسې. او تا خبره وکړه چې زما د مخې خبرې نه وایي چې ګفتار کې ته چاوار موندلی نه شو، هغه پیغله چې مینه شوه ګونګۍ شوه. نو اصل خبره دا ده دا ستا د ادب سره د شعر د خدمت سره مینه ده. نو ته ځکه ګونګۍ، دا زما جاکو دلال نه دی. زه ګورې هېڅ هم نه یم، دا ستا مینه. قدرمنو اوس په ناسته باندې زما خپه وده شوه. خپه وایي چې پاو چوینټي چوینټي ہوتی ہے. خپه مې میږي میږي کېږي. نو اوس موږ کورسۍ ته راوختو. مرکه لا دوامداره ده او زمونږ بلال انګار ملګری چې دی نو هغه واقعي چې ته به وایې چې دا خو انګار نه له سکروټې نوم یې ښوده په کار و. د اور سکروټه د موسم نه جوړه کړې ده چا، د چا چینار، د چا چینه، د چا نختر پې ولي، زما د کوره غشي وړي او زما ور پې ولي. مرکه دوام لري. موږ سره اوسئ. اختر په ټوکو ټوکو راغی، نه مې اوږی شته نه د غاړې تاویزونه. او اختر ته ځکه خوشحالېږم چې مسافر لالی مې کلي ته راځي نه. وهمغسته یما جید دلبر، وهمغسته یما جید دلبر، وهمغسته یما نن می پهیچا تسلی نه کیږي، نن می په هیچا تسلی نه کیږي، نن څه کافر وهمغسته یما جید دلبر، وهمغسته یما بیا پټ مخونه نن باګرام ته راغله، بیا پټ مخونه
نن باګرام تاراغله د پیښور وهمغسته یما جید دلبر وهمغسته یما تک د بر پختون په غم لمبایې تک د بر پختون په غم لمبایې زه هم د لر وهمغسته یما منو زه خفه شوم د دې نظام نه د دې سیستم نه همونږ چې نیوکې کله کله کوو په دې نظام هغه دا وجه د سمه دمه مسلماني وه د اختر خپرونه مو هم ریکارډ کول ډس شو بجلي لاړه مونږ چې ډیوه د محبت بله کو وخت مهربانه شي سلی راولي لکه اوس داسې خبره ده بلال جانه به هر حال بجلي ځي او که راځي د دې بجلو سره مونږ اوس عادت شوي دې کې درته دا مقطع وایم هغه هم داسې وویو مقطع ده چې د افغان فکر د ښکلا تصور د افغان فکر د ښکلا تصور خدا افسر وهمغسته یما جید دلبر وهمغسته یما او زورور وهمغسته یما جید دلبر وهمغسته یما بلالنګار خو مالا پوکی راکړه او زمانه منګار جوړ کو نو دته مې چې زه خو ډېر واورېدم روژه ده خو مې داسې د نه پرېږدم هغه دوه شاعرانو که نه هغه یو بل ته کلام وایي هغه بل ته ودانګل هغه یو زما د دیوان نمبر دی نو بلال راته د چا کلام وایي په ښه اواز کې ترنم کې بلال جانه ارشاد غوږ وږم ظفر ناز صاحب یو غزل دی افغان صاحب تاسو ته ډالۍ وي ارشاد زما په خپل ذاتي ډېر خوښ دی رازونه به د مینې راسپړدل غواړي جانانا رازونه به د مینې راسپړدل غواړي جانانا خبره به په شونډو راوستل غواړي جانانا خبره به په شونډو راوستل غواړي جانانا زما استاد ژوند قصه د مرګ ژوند قصه ده زما استاد ژوند قصه د مرګ ژوند قصه ده په دې باندې دا خلک پویول غواړي جانانا په دې باندې دا خلک پویول غواړي جانانا خبره به په شونډو راوستل غواړي جانانا خبره به په شونډو راوستل غواړي جانانا رازونه به د مینې راسپړدل غواړي جانانا او خبره به په شونډو راوستل غواړي جانانا رباب د زندګۍ به ټنګول غواړي جانانا رباب د زندګۍ به ټنګول غواړي جانانا رباب د زندګۍ به ټنګول غواړي جانانا نغمې د محبت باغ غول غواړي جانانا نغمې د محبت باغ غول غواړي جانانا او خبره به په شونډو راوستل غواړي جانانا ډېر ښه بلال خبره به په شونډو راوستل غواړي جانانا دا ماو تا چې نه مني بې زوره زوره وردي دا ماو تا چې نه مني بې زوره زوره وردي دا ماو تا چې نه مني بې زوره زوره وردي په زور په بدي خلکو ځان منل غواړي جانانا په زور په بدي خلکو ځان منل غواړي جانانا ښه شعر دی جرأتمن شعر دی او خبره به په شونډو راوستل غواړي جانانا دا ناز لیونی شوی دی سپینې سپینې وایي دا ناز لیونی شوی دی د
چې سپینې سپینې وایي دا ناس لیونی شوی دی د سپینې سپینې وایي دا ناس د دې خبرو نه اړول غواړي جانانا دا ناس د دې خبرو نه اړول غواړي جانانا او خبره به په شونډو راوستل غواړي جانانا لاسونه به د مینې راسپړدل غواړي جانانا خبره به په شونډو راوستل غواړي جانانا بلال انګر صاحب ډېر ښه داسې راغی په ګلونو خزان زرزره د اسمان راوریږي باران زرزره بیلتون لاسته د نه چاپېر کو رحمودینه د خپله ربه سوال کوه د ایمان زرزره په تور سازرې ورله ډبل ستارې کړي دي دا ورله بیبي کړي دي د چا په تور سازرې ورله ډبل ستارې کړي دي دا ورله بیبي کړي دي د چا دپاره چې ماښام ورکره لاړمه زه یې د کور خوا کې ولاړمه زه یې د کور خوا کې ولاړمه او زار زار زارای د لرې لرې نه یې ماته اشارې کړي دي ورله بیبي کړي دي د چا دپاره ورله بیبي کړي دي د چا دپاره تو سازرې ورله ډبل ستارې کړي دي دا ورله بیبي کړي دي د چا دپاره زه چې ماښام ورکره لاړمه زه یې تنور خوا کې ولاړمه زه یې تنور خوا کې ولاړمه او زار زار زارای مورې کور نه به ما یې د لور سره پیړې کړي دي پیړې کړي دي ډېر ښه او زما خبر جانان لوي سوي کوي څه د مجبورو مې ورته مه وایې حلونه او د شونډو پاړ مې ورله یوسئ نو او که جانان خدای رسول منی نو را بشینا او که دې وطن را سره پرېښو نو که پرېښو لکه خارو په چوارو به دې ساتمه یې بازار ته ورشه لرګې خرڅ که نو او ما ترې وړې ځان ته پولې راوړه مینۍ که دې وطن را سره پرېښو که پرېښو نو او لکه خارو په چوارو به دې ساتمه او وطن د مور او پلاره خوږ دی و جانانه درې واړه پرېږدم تا سره زما او څوک چې د یار کلي ته لاړ شي دا بې دیدنه چې راځي نو بیل دې شي نه او دیدن د سر په بدله دی بدله دی چې سر ساتې خاورې به وکړي دیدنونه او زما نصیب کې جانان نشتا خلک زما په نصیب ما تړی شرطونه او په نصیبه به مې پرته وه او چرته زما ماشوم زړګی چرته غمونه او په نصیبه به مې پرته وه ما به د داسې خلکو درته نه کاتنه باندې پاسلالیا خوب به بیا وکړي مینا چار باندې پاسې ګلالیا خوب به بیا وکړي مینا یاره ډېر ښه بلال جانه قدرمنو دا خو په دغه شو هغه څه وایي چې په بنک کې رنګ را پیدا شو دی راغلی او زما سره یې مرکه کوله او موږ پکې دی هم په تیره چاکو باندې وو په هر حال بلال جانه ډېره زیاته مننه دې کومه فن یې وکړو او بلال که انګار دی خو زه هم ګورې بلها چې کوم دی په زړه باندې مې بلها غمونه دي انګارونه دي دردونه دي بیا هم ډېره زیاته مننه یې کومه چې راغې او ما وی چې تاسو سره هم دغه ټوکه ټقالې شریک کړو خوشحاله او آباد اوسئ